अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو د पाकिستان او افغانستان د کرکټ مینوال لپاره غټ خبر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو ټي 20 دریو شلوريزو لوبو اعلان وشو شیډول جاری شو د پاکستان او افغانستان د لوبو په کوم هیواد کې وي سټیم به شروع کیږي ټول معلومات په دې ویډیو کې وګورئ د پاکستان او افغانستان د لوبو اول په وان ډے فارمیټ کې خو بیا پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله وکړه چې د لوبو په ټي 20 فارمیټ یعنی شلوريزه لوبي به وکړو د پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله ځکه وکړه چې ټي 20 لوبي په ډیر لږ وخت کې کیږي یعنی ټیم ډیر زیات لګالي او بل چې د ټي 20 کرکټ لپاره مینوال ډیر زیات ګراوند ته راځي یعنی د ټي 20 کرکټ نه روپۍ هم ډیر زیات ګټل کیږي نو په دې وجه باندې بدوانو بورډونو ته هم ډیر زیاته فائدہ وي د پاکستان او افغانستان ترمنځ را لوبي به شارجه په کرکټ ګراوند باندې تر سره کیږي په دې خبره هم ځان په هکې چې د لوبي به د روجمات نه بعد شروع کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اولنۍ لوبه په 15 مارچ دویمه لوبه په 20 مارچ او دریمه لوبه په 19 مارچ باندې په شارجه کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي د پاکستان سپر لیګ پی اس ال 2023 فائنل میچ یعنی په 19 مارچ باندې فائنل میچ دی نو د دینه بعد یعنی په 20 مارچ باندې پاکستان چې څومره هم لوبغاړي دي په کوم لوبغاړي چې په سکواډ کې شامل دي نو دا ټول به لاهور هاي پرفارمنس سنټر ته راجمع کیږي یو ورځ دوه پریکټیس کول نه بعد د پاکستان کرکټ ټیم په سکواډ کې چې څومره هم لوبغاړي شامل دي دا ټول به شارجه ته ځي د نه علاوه د دې سیریز د فار د افغانستان لوبغاړو په کابل کې ډیر سخت پریکټیس شروع کړل او د دې میچونو د فار ځان مکمل تیار کړی دی که تاسو نور داسې د کرکټ معلومات په پښتو ژبه کې کتل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کول مه هیروئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو د الله پامان